پخوانی طالب چارواکی وایي پښتانه د هندوستان او پاکستان له جګړې ځان وساتي. او وروستۍ خبره ده چې خبریال رحمان بنورای وایي د پاکستان پنجاب صوبه د ترهګرو مورده. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. پخوانی طالب چارواکی وایي پښتانه د هندوستان او پاکستان له جګړې ځان وساتي. پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه سیاسي بولي او ټینګار کوي چې هیڅ کوم مذهبي اړخ نه لري. ضعیف ټینګار کوي چې پنجاب به هڅه وکړي پښتانه د جهاد په نامه د هند پر وړاندې جګړې ته وهڅوي، خو ویلي دي چې پښتانه د لا دې لوبې ځان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د هندوستان پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر ته څیرمه 9 ځایونه په توغندیو بریدونو کې په نښه کړي دي. د پهلګام له پیښې وروسته یو شمېر پاکستاني رسنیو تورنې شوي دي چې پښتانه یو ځل بیا د هند پر وړاندې جګړې او مقاومت ته هڅوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ټینګار وکړ چې د جګړې ټیکه پښتنو نه ده اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان وویل چې پنجابیان د همدا ځل د پاکستان د دفاع په موخه شهیدان ورکړي او خپل نومونه د تاریخ په کتابونو کې ثبت کړي. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان د هندوستان بریدونو کې تر دې مهاله د 19 کسانو د وژل کېدو او 38 نورو د ټاپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان دغه برید غندلی او ادعا کوي چې په ځوابي برید کې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د مرګ ژوبلې سربیره 6 هندي الوتکې هم نسکوري کړي دي. او وروستۍ خبره ده چې خبریال رحمان بنورای وایي د پاکستان پنجاب صوبه د ترهګرو مورده. خبریال رحمان بنورای د پاکستان پر پنجاب ایالت د هندوستان د توغندي برید ته په اشاره سره په 2014 کال کې د ډیوا رادیو د یو خبر شوی مضمون عنوان څخه په اقتباس تشریح کړي چې په رسنیو کې د ترهګرۍ او وزیرستان اړیکو ته دومره کمپاین شوی چې پنجاب صوبه د خلکو له یاده ایستل شوې ده. ښاغلي بنورای وړاندې زیاته کړې آیا د نړۍ لپاره د خطر پیدا کوونکو ترهګرو پټن ځایونه یوازې په شمالي وزیرستان کې دي؟ د پاکستان په میډیا کې د دې پوښتنې ځواب ښایي هوی، خو واقعیت دا دی چې د ترهګرۍ او پنجاب اړیکه هم ښه پخه ده. نوموړي زیاته کړې له شک پرته طالب مشران په وزیرستان کې ظاهراً په پټه ژوند کوي او هلته یې روزن ځایونه دي. وزیرستان کې د دغو اډو په اړه دومره تبلیغ شوی چې د ترهګرۍ اصلي زیرمه له هر چا له یاده وتلې ده.